د نن پنجشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ارزګان ځایي مسؤلین وایي چې د دې ولایت په چوري او چنارتو ولسوالیو کې د 900 میلیون افغانیو په ارزښت د څه باندې 100 پروژو چارې روانې دي. د مسؤلینو په وینا دې پروژو کې د سربندونو، استنادي دیوالونو، سړکونو، پلچکونو او واټونو جوړول شامل دي. افغاني سره میاشت وایي پلازمینه کابل کې باسط روغتون ته د سوري زړه په ناروغۍ اخته 18 ماشومان د عملیات او درملنې لپاره وروپېژندل شول. زیاتوي په تېرو شاوخوا 8 میاشتو کې د افغاني سرې میاشتې له لورې پلازمینه کابل کې بېلابېلو روغتونونو ته 246 ماشومان ورپېژندل شوي دي. ستره محکمه وایي د میدان وردګ ولایت استیناف محکمه کې د قضایي او اداري مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ له یو بل سره د همکارۍ او د کارونو د چټکتیا په موخه غونډه ترسره شوه. بلخ کې د خدیجة الکبرا سوداګریز مارکیټ یوه هټیواله وایي کومې اسانتیاوې چې اسلامي امارت میرمنو ته برابرې کړي پلار او مور به یې هم خپلو اولادونو ته برابرې نه کړي. اطلاعات او کلتور وزارت وایي د یاد وزارت د ځوانانو چارو معین قاري محمد یونس راشد لغمان ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د لغمان له والي الحاج قاري زین العابدین عابد سره د هغه په کاري دفتر کې وکتل. د ستندر ملي اداره وایي د یاد ادارې عمومي رئیس الحاج ملا فیض الله تمیم په دغه اداره کې د نیالګي کینولو پروګرام کې ګډون وکړ. په دې پروګرام کې نوموړي دغه راز د خلکو د روغتیا د ساتنې په برخه کې د ستندر ملي ادارې د پراخو هڅو او پروګرامونو یادونه وکړه. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د 8مې حوزې امنیتي ځواکونو 4 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي. زیاتوي د مجرمینو له ډلې 2 تنه د قتل او 2 نور تنه د اخلاقي فساد په تور لاس په لاس نیول شوي چې دوسیې به تر څېړنو وروسته اړوندو ارګانونو ته وسپارل شي. د فراه ښاروالۍ ریاست د عوایدو مدیر ویلي چې په روان کال کې 94 میلیونه 409,891 افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله 50 سلنه زیات دي.